د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ. السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو نوې ویډیو مې درته راوړې ده، داسې ویډیو چې تاسې خبر یاست آیا تاسې څوک په واتساپ کې بلاک کړي دي، څوک نشي کولی تاسې ته میسج ولېږي. دوستانو زه درته ښیم هغه چم چې تاسې وګورئ چې کوم کسان تاسې واتساپ کې بلاک کړي دي، تاسې غواړئ بیرته هغه کسان د بلاک لیست څخه وباسئ په واتساپ کې. دوستانو نن راځئ که چېرې تاسو غواړئ زموږ د چینل نورې ویډیوګانې وګورئ، د چینل په دې عکس باندې کلیک وکوئ، ورسره په څنګ کې دوستانو دغه د ویډیوز نشان چې راغلی ده، په دې ځای باندې کلیک وکوئ. ډېرې په زړه پورې ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي، تاسې کولی شئ هر یوه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو راځئ شروع کوو. زه خپل واتساپ خلاصوم. دوستانو خپل واتساپ چې مې کله خلاص کړ، دغه څخه وروسته په دې کونج کې 3 ټکي راغلي دي. دوستانو په دې ځای باندې کلیک کوم، ورسره په سټینګ باندې کلیک کوم، دغه څخه وروسته په اکاونټ کلیک کوم، د اکاونټ څخه وروسته دوستانو پرایوسي باندې کلیک کوم. پرایوسي بیا په آخري پای کې راغلي دوستانو بلاکیټ کانټاکټس، په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای باندې تاسې کلیک وکړ، دلته به ستاسې هغه کسان چې هغه تاسې په واتساپ کې بلاک کړي. ما خو دا یو نفر بلاک کړی دوستانو، دا تاسې لیدلی شئ په دې ځای کې تاسې لیدلی شئ دا کس په دې چې کله ما ځي دا کلیک باندې وکړئ ان بلاک راوړي. دوستانو په دې ان بلاک کلیک وکړئ، دا نفر به ان بلاک شي. دوستانو تاسې ورته ګورئ دا نفر ان بلاک شو. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ هغه ملګري چې هغه تاسې بلاک کړي دي چې هغه د بلاک لیست څخه وباسئ. مننه دوستانو، کوم دا ویډیو خوښ شوي لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د الله په امان.